زما نوم عبدالقدیر د پکتیکا ولایت د ګیانو ولسوالۍ وړمه شپه چې کومه زلزله رامنځته شوه د شپې 1:30 بجه وه چې راووتلو خپل کورونه مو ټول پرته وو په ځمکه چې راغلو نو کلیوال هم نه وو ځکه چې هغه خپل مصروف شوي وو ټول کورونه ړنګ وو زه چې خپل کور ته راغلم په کور کې ځای پر ځای نارې وې چې کوم شهیدان مو ورکړل هم شهیدان ورکړل چې کوم مو ژوندي را خلاص کړل هم را خلاص کړل او تر سهار لمانځه پورې په اخر کې نور کلیوال انډیوال هم راغلل او د سهار لمانځه نه مو وروسته راوکاږل او دغه دا زلزله چې وه دا شپه په 1:30 بجه وه او د سهار لمانځه نه مو وروسته راوکاږل رانه که پاتې وو مونږ په دغه زلزله کې 6 نفره مو شهیدان ورکړي دي او 9 نفره مو زخمیان ورکړي دي او د سړیو چې ماشومان هم پکې دي او ځوانان هم پکې دي او داسې نور نارینه هغه ښځینه هم پکې دي زه داسې وایم چې مونږ ته زیان زیات رسېدلی دی ځکه چې دا کورونه مونږ چې جوړولو په هغه وخت کې زیات مصرف رانه پې شوی و ځکه چې 15 لکه 20 لکه تر 25 لکو پورې اوس چې دغه ختم شو اوس مونږ یو شی نه لرو یو ځای نه لرو بل ځای نه لرو دغه مو کورونه دي د عمر د ژوند نه په دغه ځایونو کوو اوس کږدۍ نه لرو چې مونږ راتلاقې کړو بارانونه شروع دي او ځای نه لرو نړیوالو هغه نه مونږ دغه غواړو چې مونږ ته کږدۍ راورسوي مونږ سره نور کومک وکړي او نور وړه غنم دار شي کومک چې مونږ سره ونه کړي په مونږ سه لاره بنده ده بیخي کار نه کیږي